حضرت عبداللہ صوفی رحمت اللہ علیہ بزرگ دی اوئی زما پا زندگی کی اوزل دوادو خواہش پیدا شو جرا زوادو کبا وادو سنت طریقہ دا تمام انبیاء علیہ السلام وادو نہ کری دی حضور علیہ السلام فرمائی وادو نکاح زما سنت تی سوک زما دو سنت نے اعراض کئی دے زما نہ دے زما دو امت نہ دے نوی ما چرا وادو کوما خود وادو لبارا ویمین چی داسیو انسان مارا اللہ را کی چاگت دینداری حدیث پاک حضور علیہ السلام فرمائی ہوئی تنکح المرء لاربعین خزا دا سلور سزون دا پارا کولی شی خلق چی وعدہ کئی نو پا خزا کے سلور صفات ہوئی لمالها یو خو سڑے ہوئی چی دا سے خزو کم چی مالداری دا مالدار قرآنین خزو کم کور تبا میں جہیز راشی فرج براشی موٹر براشی واشنگ مشین براشی دا براشی نو دا مال دا پارا خزا کولی شی بل حضور علیہ السلام فرمائی لی جمالها دویم دا حسن دا پارا خلق خزا کئی خشتوی دا سے خزا کوم چی آقا خشتوی رنگ روغن اور دریم نمبر حضور علیہ السلام فرمائی لحسبها دریم خلق رشتہ کئی دا خاندان پا بنیاد بانے داغی دا فیملی پا بنیاد دا اچت خاندان ندا دا خانانو دا کورنے دا دا مالدار دا کورنے دا خاندانی دا نسب پا اعتبار بانے اچت خاندان دا پارا درے خبر شوی حضور علیہ السلام فرمائی لی دین یہا سلورم خبرہ خضر دین دا پارا کولی شی خضر دیندارا پکار دا نو حضور علیہ السلام فرمائی پدے سلورو کی تا انتخاب دا سو کا مال پریدا جمال پریدا خاندان پریدا لدین یہا دا خضر دا دیندارے دا پارا رشتہ ہوگا من گزارا دا قرآن ویلے دے نو حضور علیہ السلام فرمائی تا انتخاب دا دینداریو کا تربت یدا کا ترو تازہ بھئی خوشحال ہے بھئی بہرحال دیوی ماوے چی وعدہ کوما نو یو چانے میں تپوس کو لیو کس راتوی چیرہ دل تکیو جینے دا او اگر دیر زیادہ دیندار دا دیر زیادہ دیندار دا تقریباً میاش نیمہ اوشو چی آقا بالغا شوی دا دا بلوغ عمر ترسیدلی دا نو ما پیغام اولی گلو دا نکاح پیغام میں اولی گلو نکاح اوشوا وعدہ اوشو وعدہ میں ارسل اوشو نو جزا اڑنبی شپا باندے کور تلالم خبری تا سوچ کوئے کور تلالم نو دا زما دا وطلو نمخ کی پا مسلح باندے ناستا دا دا مانزنیت تڑلے اللہ اکبر او لگیا دا قرآن وی پا مانزن کی ولانا دا قرآن وی نوی ماتا شرم را گئے چه دا زنانا دا ایلا بالغا شوی دا پا دی عمر کی دی سرا دا پا مانزن ولانا دا نو امام دا منځنیتو تړه امام دا منځنیتو زدا منځ کې زبا موکم الله دې ټول نوجوانانو داسې بی بیان نصیب کړي خو سیبا ناوی افتمخ کی ولا ناوی منځ پریخي دکه کله یو روټه بوزیو کله بل بوزیو بیا د واده په ورځ او د واده په شپه باندې منځ هغه پرې د ټوله فیملی ته خدای په قهر اختی ټول خاندان مونږ نه کوي ولې واده دې نو امام د منځنیتو تړه شپه دغه سي 13 شو په منځ باندې د واده شپه په منځ 13 شو دویم شپې له بیا زکور ترالم بیا په مانځه ولاړه ده بیا دغه سی په مانځه کې زماو د هغې شپه تېره شوه په دې حالاتو کې میاشت تېره شوه یو میاشت نو ما دې ته وایي چې زماو ستا د نکاح یو مقصد دی مو تا چې نکاح کړې ده نو د هغې یو مقصد دی اوس تاسو په خپله په دې خبره پوهېږئ نو ما ته وایي دا جینې راته وایي دا ناوې راته وایي چې زه د خپل مولا په خدمت کې لګېم زه د خپل مولا په خدمت کې لګېم په ما چې د چا حق دی په ما چې د چا حق دی نو زه د خپل حق نه څوک منع کوم هم نه اشاراتو باندې به تاسو پوهېږئ زه د خپل حق نه څوک نه منع کوم نو ما وی چېرې دا په دې حالاتو کې ما له داسې جواب راکوي میاشت به تېر شو خو زما او د دې همدغه مونځ دی او د الله بندګي ده او د الله عبادت دی نو زه په سفر روانېدم په سفر تلمه نو ما دې ته وی چې بیبي زه ځم په سفر باندې تجارت په نیت باندې سفر ته ځم وی راته وی چې بالکل بېغمه شه زه ستا ناموس یمه زه ستا حیا یمه او ستا د اجازت نه بغیر به ستا د راتلو پورې به زه تا دپاره دعاګانې غواړم الله نه بهرحال نوره خبره نه کوم زما عزتمندو نو الله جل شانه فرمائی دا هغه چا نه زیاته خشته خبره د چا کې دی شي څوک چې خلق اوس دې جینې دا خپل خاون دین طرف ته راښکه مانځه طرف ته راښکه الله سره والا تعلق پیدا کړه